بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د یو توري ده او د یو د توري اړوند لغتونه وایي. words for you د یو لپاره لغتونه موږ په مخکې لیکچر کې ویلي چې یو اول دا اول یو د بل اواز ورکي، لکه یو خپل د یو اواز ورکي، د الف اواز ورکي، زیر اواز ورکي، پیښ اواز ورکي او همداسې نور. مثلا unity، umbrella، use، universe، ugly. unity یووالی، umbrella چترۍ، use کارول، universe عالم یا نړۍ، ugly بدرنګه. unity unity، umbrella umbrella، use use، universe universe، ugly ugly. اوس راځو د ګرامر برخې ته او د ګرامر په برخه کې موږ نن وایو چې څنګه یو جمله د to have verb په واسطه په سوالیه او منفي واړو. لکه څنګه چې موږ په یو جمله کې to be verb ولیدو، یعنی as am are به ولیدو، د جملې سر ته به مو راوست، جمله به په سوالیه تبدیله شوه. همدغه شان هر کله چې په یو جمله کې have و has وګورئ، د جملې سر ته راولي، جمله په سوالیه تبدیلیږي. او لکه څنګه به چې په مثبته جمله کې له as am are نه وروسته not اضافه کړه نو جمله به په منفي تبدیله شوه. همدغسې له have و has څخه چې وروسته not اضافه کړو جمله په منفي تبدیلیږي. اوس راځم دغه مثال ته. I have a book، زه لرم یو کتاب یا زه یو کتاب لرم. د دې لپاره چې دا جمله په سوالیه تبدیله کړو، یعنی وایي چې آیا زه یو کتاب لرم، د هغې لپاره لکه څنګه به چې as am are د جملې سر ته راوست، همداسې have و has هم که په جمله کې ولې د جملې سر ته راولي جمله په سوالیه تبدیلیږي. لکه have I a book، آیا زه لرم یو کتاب. ما درته ویلي چې آیا په انګلیش کې نشته، خو همدغه have has یا as am are چې جملې سر ته راولي جمله په سوالیه تبدیلیږي او آیا اخلي. لکه have I a book، آیا زه لرم یو کتاب. بل مثال ته راځم. صدام and یوسف have money، صدام او یوسف پیسې لري. د دې لپاره چې دا جمله په سوالیه تبدیله کړم نو زه باید دغه have د جملې سر ته راولم، نور هماغه جمله لیکم. have صدام and یوسف money، آیا صدام او یوسف پیسې لري، نور هماغه جمله، صرف د have د جملې سر ته راولو. بل مثال وای نبی has car، نبی موټر لري. د دې لپاره چې دا جمله په سوالیه تبدیله کړم بیا هم دغه has د جملې سر ته راولم، جمله په سوالیه تبدیلیږي. لکه has نبی car، آیا نبی موټر لري. مخکې و نبی موټر لري، اوس دا آیا نبی موټر لري. اوس همدغه جمله په منفي بدلو، لکه وای چې زه کتاب نه لرم، یا صدام او یوسف پیسې نه لري، یا نبی موټر نه لري. دغه نه پکې استفاده کو. منګه ویلو چې as am are plus not، یعنی له as am are نه چې وروسته not اضافه کو جمله په منفي تبدیلیږي. همدغه شان له have او has څخه وروسته چې not اضافه کو جمله په منفي تبدیلیږي. لکه I have a book، په همدغه مثبت جمله کې له have نه وروسته not ورکوم جمله په منفي تبدیله شوه. I have not a book، زه نه لرم یو کتاب. بل مثال صدام and یوسف have money، صدام او یوسف پیسې لري. که وایم چې صدام او یوسف پیسې نه لري نو موږ په همدغه مثبت جمله کې له have نه وروسته not اضافه کوو. صدام and یوسف have not money، صدام او یوسف پیسې نه لري، جمله په منفي تبدیله شوه. بل نبی has car، نبی موټر لري. که وایم چې نبی موټر نه لري په همدغه مثبت جمله کې له has نه وروسته not اضافه کوم جمله په منفي تبدیله شوه. لکه نبی has not car، نبی موټر نه لري، یعنی د not معنا ده نه. نو دا یو څو مثالونه چې ما تاسو ته یو جمله د to have verb په واسطه په سوالیه او منفي واړوله. تاسو هم له ځان سره همدغسې مثالونه کار وکړئ تر څو مو ذهن کې ښه کینی. دا زموږ د نن ورځې درس ته د هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او بریالي اوسئ.